لا اله الا الله محمد رسول الله. نیمه شپه دا ډزې لا سهال دی. رحیمه او کریمه رحیمه بچې څه خبره کریمه بچې ښه ولې څه خبره ده درد د دې خلکو د حالات چې دا وګوره دا د شپې څو بجې دي دا ډزو ته وګوره دا سهال دی زویه دا سهال دی دا ډزو دا خو دا خلک دونه فکر نه کوي چې دا خلک به ودی خلک به مریضان وي ماشومان به ودی په دې نیمه شپه دا ډزه دادا دا مستې راغستې دي مستې 12 بجې د شپې دا خلک شاوخوا دا سپینګیري دا خلک ورته ولې څه نه وایي چې دا خلک د کوره واده کې دي خوشحالي دي دا خیر دی سر یې ماښام ډزې کې خوشحالي کې پټاقۍ الوځي داسې خو هېڅ نه دي په واده کې خو پټاقۍ الوځي وایي لوځوه نو دا کارونه زمونږ ورور هم نشته دی اجانې چیرې ده نشته جان محمد هم لکه ماښام ویلې واده ته ځم دا وډار شولې دغه قټې مې سترګې ورغلې وې ټوله شپه خو زما خوب نه خو درته معلومات دی چې مریض یم کله مې فشار جګ شي کله مې ښه ګورې چې شکر جګ شي دغه قټې مې سترګې ورغلې وې چې دغه ډزو باندې راپاڅېدم ما چې خدایه بیا څه چل دی دغه خلکو ته لږ تاسو نصیحت وکړئ تاسو ورته ووایئ چې دغه سپین ږیری پلار دی دغسې په هر کور کې مریضان دي سیاسري دي ماشومان دي د جومات کې دا خبره وکړئ کارجانه سهار ته به د خیره سره مولوي صاحب ته وویو د کلي خلکو ته به وویو چې دا خلکو ته ووایي چې کم از کم د 9 بجو نه اپله نور دا ډز پسې مه کوئ دا وګوره زما بچیان هم ویرېدل خو دا دادا زه خیر دی ورور به هم راشي او پرې سار شي د خیره اوس که ورپسې ورشي او جنجال جوړېږي دا خلک ولې خپله فکر نه لري دغې ته وایي فکر وکړئ دغه جومات کې د سپین ږیرو ته ووایي دا ولې داسې کوئ وظالمان ووایي د خیر د سر کې د کلمه ووایه دې شیان نه خو خوب نه کېږي خو بیا هم چاره به وکړو خو دغه جانې هم راوغوښته سبا به که موږ نیوکه وکړه ووایي چې ستا ورور هم پکې و جاني پسې زنګ ووایه راشه چېرې دی دا موبایل هم نه جیبې چېرې دی ووایم او هلته به شور غال مغالي څه بد حال به وي دا ټول استاد سره شبخانه تېره کړې سر مې یو درد کوي الو دا دوایان دې وخوړل الو هلکه پلار مریض دی دلته لږ راشه او دا خلکو ته دا ملګري دي ورته ووایي چې دا ډزې مه دي دا شیان بند کړي دلته راشه پلار دې مریض دی زر راشه پکار دی او زه راشه زما سر کینور بیخي طاقت مې نه کېږي چې کښېنم دادا زه بیا لاړ شم ماشومان داسې ژاړي ورشه وګورو مخیا ته قراره سمله السلام علیکم پلاره څنګه پلاره مریض یې زویه ښه مریض وې ته چېرې وې تا ته ګوره ما څو ځل ویلي چې دغه ماښام په وخت کور ته راځه تر دې وخته پورې د شپې 11 بجې ته څه شی کې پلاره زه خو تا منم په وخت کور ته راځم خو د انډیوال واده مې و نو هلته لاړم د دغه واده چې و بیچارهګانو کلکې ملاګان ته ویل څونه خدمت یې وکړه زه هم لاړم یو څو پټاقۍ مې راواغېستلې او ډز مې شروع کړ ټول اسمان مې ته نړاک ښه په دې پټاقیو کې تم وې هو ولې ګوره بچې یو ورځ نه 3 ورځې خدمت ورته وکړه یو ورځې خدمت یې کړې 3 ورځې خدمت ورته وکړه ته پوهېږې چې په دې پټاقیو باندې ستا دا ورورونه دي دا ماشومان زه خب ګوی چې بېګای د شپخانې نه راوستم په کوم حالات کې زه راپاڅېدلم دا ټول د خوب نه ووته د نیمه شپې پورې دا راسره ناست و دغه اوس لاړلو ماشومانو ته چې دا ډزې دا پټاقۍ ولې وروره چې تم پکې وې نو زمونږ ګیله د چا نه وکړو
دې ته لږ نصیحت وکړه. د سات به تیر کو په ټاقۍ مې یو 20 دانې مې راغستې دغه ډزو ټول کلی مې ته نړا کړ اسمان مې ته سره نړا کړل ما لږ د سړی بل خوشحاله شي رانه انډیوال وکنه دا خوشحالي په دې لعنتي شیانو نه کیږي. تا څه د خیر کار کړی دی. ګوره ما ته خو ویل چې زه مریض یم په سر مې درد دی 2 ورځې مې دې سره شفاخانه نن شپه م ورته دا دی تقریبا څه کم 12 بجې زه دې سره ناست وم نیم ساعت کېږي زه ته نه لاړم نور مې سر چاودو چې دا سترګې مې پټې شوله او بیا شروع وشوله. یا وروره دا ناوړه او ناسم رواجونه دي چې دا تاسو یې کوئ دا خلک یې کوي. دا سهار شي د خیره سهار د جومات ملا دا خلک ټول سپین ږیري دغه مبارزه زه کوم دا راغونډوم ورته وایم چې د هر چا واده و او د شپې 9 بجو نه بله چا پټاقۍ والوځوله باید هم جریمه شي هم ناغه شي. او اوس لا خبر یم چې شکر ده چې دولت هم دا خبره کړې تاسو پسې ولې رانغله خو دا خبره پرونه بله ورځ شوې ده دې نه بعد که د 9 بجو نه بله چا ګوره دا پلار بیچاره زړه تکلیف لري دا اوس ډار شوی وی دا څه شی دی وی څه خبره درته پلاره واده دی پټاقۍ به کوي دا اوس غوږ کې د سال دی دا انسانیت دی. زه پلاره نور به نه تکراروو بس یو اشتباه به هم کړله څنګه زه د خوشحالۍ کار دی بس پټاقۍ راواخله او ګړز ته ویښې د خوشحالۍ کار دی دا شاوخوا ګاونډ دی چم دا د مریضان په هر کور کې به یو مریض دي دا دغسې حالات دي ته ورشه هغه وزارت تجارت دومره ډار شوی دی چې ګوره بچي تاسو ته ما څو ځل ویلي چې د کور نه ماسخوتن نه بعد مه وځئ بیا چې واده و نو اقلن کور کې خو سړی دونه ووایي چې زموږ د دې همسایګانو واده دی بیا د همسایګانو ته تاسو ووایئ چې دولت هم درته ویلي چې د 9 نه بعد تاسو دا پټاقۍ مه الوځوئ په کورو کې ماشومان سیاسرې دغسې مریضان دي سهار چې مانځه ته لاړئ مولوي صاحب ته کښېنئ څو سپین ګیري دغه کسان نور منې کوي د دې پټاقو نه چې ټول خلک ورسره په عذاب صحیح ده دادا صحیح ده ته بس ته د سر صحیح کېده پاسې اوده شه قلارې پیغام او سر کېده سر کېده ویده شه بس صحیح ډېر پړ مه کوه دغلته ورسره کمپل واچوه سمله صحیح دغلته ورسره سمله بیا بېرته قدم هم وانخلې او لاړم نه شي. وبخه پلاره چې د ما دپاره ته د خوب نه ووتې نور همسایګان د خوب نه ووته نور هم توبه د دې پټاقیو مټاقیو نه په درد نه خوري دا رقم چې ته په تکلیف شوې همداسې ستا غوندې شاید ټول کلیوال په تکلیف شوي او مریضان مثال په کورو کې ښځې دي بس نور هم توبه یې دې کار نه بس ته ورکوه یو اشتباه به هم کړله